بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. هغه کم ګناه دی چې د هغه ګناه په وجه باندې با اکثر زنانه جهنم ته ځي. یعنی یو داسې ګناه چې اکثر زنانه په هغه ګناه کې مبتلا دي او سم معمولی ګناه نه دی بلکې زنانه معمولی ګناه غني او بلکې زنانه هغه ګناه د سره ورغني هم نو، لیکن دغه عمل دومره خطرناک عمل دی چې دغه عمل په وجه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اکثر زنانه دغه یو عمل په وجه باندې په جهنم کې ډېر زیاتې مالي دي. په حدیث شریف کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله الله حضرت ماته جهنم خو په جهنم کې ډېر شي زنانه وي، یعنی د زنانو کثرت زګه چې زنانه کفر کوي. صحابه عرض وکړي اے د الله رسول آیا د الله حضرت کفر کوي، د الله حضرت نافرمانی کوي، د الله حضرت ناشکری کوي؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې نه، بلکې هغه خپل د خاوندانو کفر کوي، یعنی خپل د خاوندانو ناشکری کوي، خپل د خاوندانو نافرمانی کوي. او بیا مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې هغه احسان فراموش دي او کچری نارینا خاوند ورسره پورا زندگی خسلوکو کی او کچری لغونی کمی پکې هغه زنانه عمومي، نو دغه لغونی کمی په وجه باندې هغه ته دا تانه ورکی چې تر اوسه پورې خوستانه ماته خیر نه دی را رسیدل. یعنی خپل خاوند ته گویا تانه ورکی یا خپل د خاوند ناشکری کوي، خپل خاوند ته بد ردی وي. نو د داسې زنانو په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا داسې عمل لې چې د دې عمل په وجه باندې ډیر شي زنانه هغه په جهنم کې مالي دي. یعنی خپل د خاوند ناشکری کول او خپل د خاوند نافرمانی کول، خپل خاوند ته لعن تان کول او خپل د خاوند احسان فراموشي کول. دا چې کوم زنانه وي زمونږ هغه خويند میندې دي په غور سره دا پیغام اوري د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دي، دا زما خبره یا د یو مولا خبره نه ده، بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د دې عمل په وجه باندې، یعنی خپل د خاوند ناشکری په وجه باندې، خپل د خاوند احسان فراموشي په وجه باندې او خپل خاوند ته چې کوم دی باقاعده تانه ورکی چې تر اوسه پورې هم اسانه خاده نه ده موندلې، تا تر اوسه پورې مال سګړلې سانه هم سم نه دي موندلې. دا خبري الله رب عزت ډېر زیات ناګواره دي او د داسې خبرو په وجه باندې، د داسې خبرو په وجه باندې زنانه په کثرت سره چې کوم دی په جهنم کې داخلي. کچره غواړي الله رب العزت خد جهنم نه بچ کی نو خپل خاوند اطاعت کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي چې د خاوند دومره غټ مقام دی، دومره زیات حق دی، د الله رب العزت نه علاوه کچري چاته سجده کول جایز وي نو ما به خزو چې خپل خاوندانو ته سجده وکړي. یعنی د خاوند دومره غټ حقوق دي، نو لہذا چې کوم زنانه خپل خاوند ناشکری کوي، خپل خاوند نافرمانی کوي، اطاعت نه کوي، خپل خاوند ته چې کوم دی بد ردی وي، تانه ولور کی، احسان فراموشي کوي، نو یاد وساتئ دا داسې ګناه دی چې دغه ګناه په وجه باندې دا ګناه تاسو لپاره د جهنم ته د تلو یو سبب جوړ دی شي. نو بهر حال کچری پتا سو کې دا ګناوي دا حسرت پتا سو کیو چې تاسو خپل د خاوند نافرمانی کوئ، خپل خاوند ته چې کوم دی بد ردی او داغو چې کوم دی احسان فراموشي کوي، تانه ولور کوي چې تر اوسه پورې ستانه ماته خاده نه در رسېږي، ستانه ما خاده نه ده موندلې. نو یقیني طور پر دا داسې جملې دي چې د دې سره د خاوند زړه زخمی کیږي او ظاهره خبره ده چې خاوند کوم مقام دی هغه اساس مخه ته ما بیان کړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کجره د الله رب عزت نه علاوه بل چاته سجده کول جایز وي، نو په زنانو ته چې خپل خاوندانو ته سجده وکړي. بهرحال د خاوند اطاعت کول په جایز خبرو کې دا په زنانو باندې واجب دي. بهرحال امید کوم چې څومره زمونږ خويند میندري هغه په دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان مخبل مخې تک دي او خپل خاوندانو اطاعت بکی، ناشکری بنکی، لعنتان بنکی او احسان فراموشی بنکی، بلکې د هغه په اطاعت کې با زندگی تیری. یقیني طور پر د دوی لپاره په دنیا کې هم یقیني طور پر معاملات به د دوی خو بهتر وي، خپل خاوند سره چې کوم خوشگوار زواجی زندگی وي او د دین علاوه په آخرت کې هم الله رب العزت ساسونه راضي وي. بهرحال اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.